بسم الله الرحمن الرحیم. ځان مې له هر قیمته وویستلو، ځان مې له هر قیمته وویستلو، ته مې نایاب کړې ملغلره مې کړې. په تراړو تراړو پاړجنو شونډو، په تراړو تراړو پاړجنو شونډو، منې که نه درد سندره مې کړې. کتونکو، د لالازار ټي وي تل داسې کوشش وي چې تاسو ته معیاري خلک راولي، ستاسو مخامخ یې کي، د هغوی فکرونه، د هغوی لیک ستاسو مخامخ کیدي. په دغه خیله باندې راغلی یم، د اشنغره د هغه ادبي زرخیزې خاورې منځ ته راغلی یم. کوم تصویر چې تاسو ته مخامخ ناست دی ښکاري تاسو ته لالازار په شیشه باندې. قدرمنو، هیله لرم ټول ملګري به یې پیژنئ، ټول مینوال به یې پیژنئ، که څوک یې نه پیژني هغوی سره به هغوی ځان معرفي کړي. ملګرو، د اشنغر داسې خاوره ده چې تل یې هغه ادبي ملغلرې راټوکولي دي چې نن سبا د پښتو په ادب باندې راج کوي. نو راغلی یم د ارشد جان شاهکار صاحب خواله، د هغوی نه به د هغوی فکرونه، د هغوی د ژوند په اړه باندې څه پوښتنې کوم، بیا به تاسو سره شریکوم. شاهکار صاحب په خپل پروګرام کې ورته هرکلی وایم. بسم الله الرحمن الرحیم. د ټولو نه اول خو زه د لالازار ټي وي او ستاسو ما سره یقینا الفاظ نشته چې زه هغه الفاظ استعمال کوم چې تر زمونږ رالل مونږ سره ناستې او که تاسو د معیاري خلکو خبره وکړو نو زما نظر کې دا چې خپل نظر وي، نو زما په نظر کې معیاري خلک هم تاسو یې چې د ادب د داسې بېلوسه خدمت، د پښتو ژبې داسې بېلوسه خدمت او یو ملګري پسې کور ته تګ او په خپله خرچه باندې تګ او بغیر څه لالچه تګ، دا زما په خیال چې د ادب په نن وخت کې د ټولو نه ډېر لوی خدمت دی. نو ستاسو ډېر زیات شکر ګزار یم. مننه شاهکار صاحب ستاسو د دومره زرینو او درنو الفاظو. شاهکار صاحب، روایتي خبرې دي، رسمي خبرې دي، ژوند هم څنګه تیریږي؟ شکر دی جی، ډېر په خوند باندې، ډېر په مزه باندې او تر اوسه پورې خو ډېر ښکلی تېر شو. الله دې وکړي چې سره ستاسو را روانه زندګي هم ښکلې تېره شي. امین امین، جزاک الله. شاهکار صاحب، مونږ اورېدلي دي چې یاره د اشنغر سیمې تل زبردست او ډېر ښایسته خدمتګار د پښتو د ژبې له ټوکولي دي. په دې اړه باندې تاسو څه وایئ د دې خپلې خاورې په نسبت سره؟ جی، زه خو په ځای د دې چې ډېرې خبرې وکړم، د ګران صاحب یو شعر راته رایادېږي چې د اشنغر ځمکه غزل ټوکوي، کله په دې ځمکه د پن قاطي ده. په یو ځمکه باندې چې مونږ خو ستاسو د دغې مشرانو د خپو خاورې یو، د هغوی ویښتو ته هم نه رسو، خو زما په خیال چې په یو خاوره باندې غني خان غوندې انسان ژوند وکړي، اکرام الله ګران بابا، ډاکټر محمد اعظم اعظم، اشرف مکتوم صاحب، اول خان رسوا صاحب شو، عبدالله اکبر صاحب شو. زما په خیال چې ظاهره ده چې به زرخیزه خاورې دي. مننه جی د داسې معلوماتو راکولو. شاهکار صاحب، چونکې وخت مازدیګرۍ دی، بلکې مازدیګرۍ په ختمېدو د تیاره راخوره ده، قدرمن کتونکي به هم په دې انتظار وي چې شاهکار صاحب به نن موږ سره داسې څه شریکوي. نو قدرمن به جي غوږونه وي، سترګې به وي. د دې غزل شعرونه شریک کوم چې داسې د یاد را سره سر ته ملاست وي، داسې د یاد را سره سر ته ملاست وي لکه چې جمې کې څوک نور ته ملاست وي، داسې د یاد را سره سر ته ملاست وي لکه چې جمې کې څوک نور ته ملاست وي. او د اوبو شرط یا سر په ګټو کېږدي، د اوبو شرط یا سر په ګټو کېږدي، ارمان چې تږي شي نو غر ته ملاست وي. او ستا د بڼو مقابله ګرانه ده، ستا د بڼو مقابله ګرانه ده، ټول په یوه مورچه کې شرط ملاست وي. ستا د بڼو مننه جي، ستا د بڼو مقابله ګرانه ده، ټول په یوه مورچه کې شرط ملاست وي. او خدای خبر ما پسې به چېرته ګرځي، خدای خبر ما پسې به چېرته ګرځي، خدای خبر بیا به د چا ورته ملاست وي. او ته چې نوید صاحب شعر دی چې ته چې په سطر شوې نو ستا لیونی، ته چې په سطر شوې نو ستا لیونی، څادر کې نه سملي څادر ته ملاست وي. ته چې په سطر شوې نو ستا لیونی، څادر کې نه سملي څادر ته ملاست وي. او ستا باڼو هم ستا د لمبو سترګو نه، ستا
د باڼو هم ستا د لمبو سترګو نه د سوځېدو د یارې بیرته ملاست وي ستا باڼو هم ستا د لمبو سترګو نه د سوځېدو د یارې بیرته ملاست وي او بېګی ځان سره جړل ویل یې زما ارشد چې به نن چېرته ملاست وي زبردست جی د داسې زبردست او داسې ښکلې کلام د شریکولو شاهکار صاحب د کتابي اثارو په نسبت سره را سره خپل معلومات شریک کړي زموږ سره زموږ مینوالو سره کتاب خو که د خپل کتاب خبره وکړم جی حاجي ډېر وخت نه تقریبا چې زما اوس هم د دې جوګه نومه چې ما کتاب زه خو وایم چې یاره اکرام الله ګران بابا د خپل مرګ نه څو کاله مخکې حالانکه د هغوی ډېر عمر و کتاب چاپ کړو اوس هم ماته ځان نه خو شاعر ښکاري او نه د دې جوګه ښکاري چې ما دې کتاب چاپ کړی وي خو وخت په وخت سره ما سره داسې ستونزې به راتلې چې په هغې باندې مجبوره شوم د نن نه تقریبا کال مخکې لا تر اوسه درته یاد یم په دې نوم باندې ما کتاب چاپ کړو 3 میاشتې بعد د هغې 2 ایډیشن وشو دا ما زیات تر دا خبره کوم چې که دا خبره زه ونه کړم نو ګنهګارۍ کوم چې هغه زمونږ امجد لالا د اشنغر د خاورې چې کوم پیداوار دی او ډېر په ادب مین دی هغوی دا ایډیشن د خپل جیبه وکړو نو الله دې هغوی له هم ژوند ورکړي دویم ما نه ډېر ملګري په دې باندې ګیلمن دي چې تا کتاب ولې په دوکان کې کېنښود او ولې دې خرڅ نه کړو د هر چا خپل سوچ وي د هر چا خپل خیال وي خو تر اوس وخته پورې د ما دویم ایډیشن چې راغی لومبۍ هم 1000 کاپۍ شوی وي دویم 1000 کاپۍ شوی وي سوا د یو دوکان نه چې هلته ما 40 یا 30 کتاب یې خو یو کتاب هم ما نه دی خرڅ کړی ټول هم ما ملګرو له ورکړي دي همدغسې ستاسو په شان ملګرو ته مې ډالۍ کړي دي خو زما نچوڼ د خبرې دا دی چې د کتاب نه بغیر زما په خیال چې انسان نیمګړي چاپ کول یې په داسې وخت کې پکار وي چې تا ته پته ولګي چې یاره زما په دې شعرونو کې داسې څه نشته چې بل پې ګوته اوچته کړي داسې وخت کې کتاب چاپ کول پکار وي بالکل شاهکار صاحب هوښیاران وایي چې یو سړی ځان په دې فاني دنیا کې ژوندی پاتې کول غواړي هغه د داسې کتاب ولیکي هغه داسې لیکل ځان نه شاته پرېږدي بالکل د هغې خبرې څرګندونه تاسو وکړه شاهکار صاحب زه به نور نه ځمه چونکې سوشل میډیا دا خلک هم ګوري بعضې ستونزې تاسو سره داسې شوي دي چې ستاسو لیکلی کلام چونکې اپیس صاحب دا شاعر چې کوم لیکل کوم تخلیق کړي وي د هغه بچي وي او د چا بچی د چا نه پټېږي د چا نه غلا کېږي ډېر زیاته صدمه رسي نو داسې مونږ خبر شوي یو په دې لږ رڼا واچوي او هماغه غزل را سره هم شریک کړئ کوم چې تاسو نه غلا شوي جی او جی دا خو داسې ده چې مخکې خو ډېر داسې شوي دي چې زما کلامونه د حمزه بابا په نوم باندې ویلي شوي دي حالانکې زه وایم چې داسې د هغوی سره زیاتې دی د حمزه بابا نوم سره زیاتې دی زما سره زیاتې نه دی خو بیا هم وخت په وخت باندې به ما ته ملګرو وي د دې قصو نه څه نه جوړېږي خو داسې یو وخت راغی چې هغه ستاسو خبره چې غزلې بچي وي اولاد وي که نه جي او دا سړی د بل په کتاب کې وویني نو یقینا چې بنده خفه کېږي 2 غزلې زما داسې وي چې هغه ډېر د ماشوموالي نه لکه ما لیکلې وي او زمونږ د اشنغر په بچي ته یاد وي د ماشومتوب د وخت غوسه به وسړه بده کړه یاد دي شتا به لولکې ونیوه مړه بده کړه او درتلم یوازې خو یوازې دې را پرېښې نه یم هر ځل یو نوې تلوسه ورا سره بده کړه او دا شعرونه پکې ما نه نورو سیریږي نو یو غزل دا و یو بل یو غزل و 2 کاله مخکې زمونږ زه بیا هم دا وایم چې زما ورسره هېڅ قسمه څه اختلافات زمونږ ورور دی زمونږ مشر دی اسرار اتل صاحب او د هغوی نوي کتاب چې کوم راغلی دی دا چې په جرګو د راولم جانانه نو په هغې کې دا 2 غزلې دواړه چاپ دي چې زه ډېر په افسوس باندې دا خبره کوم خو او بیا هم لکه ډېرو ملګرو په ما باندې نیوکې وکړې چې لکه دا خیال یو ځای شوی دی او دا شوي دی او دا شوي دی او که نه دي خو د هغې نه بعد چې بیا کوم پکې خالد خسرت صاحب راغی او منیر بنیرې صاحب راغی او سجاد ژوندون صاحب راغی او ساګر یوسف خیل راغی د اشنغر نو بیا خلکو ته پته ولګېده چې یاره او په دې کې حقیقت شته د شاهکار په خبرو کې حقیقت شته بیا داسې وه چې چا به ګناهګار دغه ایډمن ګاڼه دا څوک چې دی پیج ایډمن و چا به ګناهګار دا ګاڼه چې یاره مطلب دا چا چې کتاب چاپ کړی دی مؤلف و
چا به وایي دا اتل صاحب خو زه اوس هم وایم او بیا هم وایم چې په سرخاب اخبار کې به د نن نه تقریبا 14 کاله مخکې د ما غزل چاپ شو نو که باران به ورېده که وریځ به وه که یخني به وه که ګرمي به وه نو موږ به د کلي نه چارسایې ته 8 کیلومیټره مزل وکړو او رابولو موږ وایو چې زموږ دا غزل به څنګه چاپ شوي چې ویې ګورو نو چې موږ باندې په یوه شپه کې دونه تادي وه نو زه حیران یم چې انسان ولې په یو نیم کال کې دا کتاب خپل نه ګوري چې دې کې د چا غزلي او بیا چې هغه ګوري ورته پته ولګي نو بیا د دې سپیناوي ولې نه کوي چې دا غزل زمانې دی خدای دې نه کړي داسې چې لکه زه داسې یا زمونږ نور ادبي ملګري داسې غلطي وکړي که نه دي د دې سپیناوي پکار نو یقینا او بله جي د ټولو نه غټه خبره دا ده دا په لومبي ځل باندې تاسو ما نه دا تپوس وکړو ډېر ستاسو زه مشکور یم چې ما نه دا تپوس وکړو د دې خبرې باندې مونږ ما خصوصا دا خبره ما راوچته کړې وه ما آواز نه اوچتوه نو سبا به زه د نوید صاحب دي د خورشید صاحب دي په کلي کې ولاړم چېرته په کالج کې به ومه چېرته په حجره کې به ومه او یو ماشوم به آواز راکړو چې دا غزل خو ستا نه وي شاهکار صاحب دا ته څه کوې د دغه یارې ما خپل ځان پاکو د دغه یارې ما خپل سپیناوي کولې نو یقینا چې دا ادب او را روان کل سره که خدای مکه داسې کېږي نو دا به ډېر ظلم وي که په موږ باندې زمونږ نور هم پکې داسې څو غزلې څوک پټي کړي او څوک یې په خپلو کتابونو کې چاپ کړي نو موږ به یې ماف کړو خیر دی خو زه وایم چې را روان کل سره داسې ونه شي دا زیاتې نورو خلکو سره ونه شي او بس خدای دې دغه خلکو ته هدایت وکړي نو زه خو دا څنګه چې مې لومبي کې وې ګناه د ټولو ده ابکار صاحب که دا کتاب چاپ کوو نو پکار دی چې د اسرار اتل صاحب د کتو نه مخکې نو چاپ کړی او نن سبا خو دا یوټیوب او دا نیټ او داسې ذریعې دي چې دلته مناسب او تاسو غون کتاب اوس چې افغانستان ته لیږلی شي نو دغه کتل هم شو دغه نه مخکې خو زه وایم چې زه خو ته قصدن ویم چې به داسې شوي ځکه چې دا په سلا باندې شوي دي او په کتاب باندې خو اوس پابندي لګېدل هم ده خو زه دې ته پابندی نه وایم جي یو کتاب چې په زر تعداد کې چاپ شي خامخا خورېږي او خامخا د چا لاس ته رارسي رحمان بابا خوشحال بابا نن زمونږ په منځ کې نشته خو د کتابونو نه موږ ته پته لګي چې دا د هغوی اشعار دي سبا به موږ نه یو خو په دغه کتاب کې به هم دا خلک وایي چې دا د اتل صاحب غزلې دي او خالد خسرت صاحب به نه وي موږ به نه یو ساګر به نه وي ژوندون به نه وي منیر به نه وي خو دا کتابونه به خلک هم د هغوی نه زه وایم چې پکار دی چې لکه د دې سپیناوي وشي که ابکار صاحب یې کوي که اتل صاحب یې کوي چې د دې داسې سپیناوي وشي چې را روان وخت کې نوي کل د دا ستونزې پاتې نه شي ډیره مننه قدرمنو کتونکو د شاهکار صاحب په زړه باندې یقینا چې دغه خبرې ډیر زیات یو زنګ جوړ کړی و نو مناسب مدا وګڼله چې ستاسو تر مخه یې دغه زنګ د زړه نه لرې کړي واقعي خبره ډیر زیاتې ورسره شوې دی بهرحال دا خبرې شاته کوو قدرمنو کتونکو هغوی میسج هم تاسو له درکو چې څه کول پکار دي څه نه دي کول پکار ملګرو د شاهکار صاحب الله تعالی ورله ډېر زیات ښکلې پویه ورکړې ده ډېر ښایسته لیکل کوي خو دې سره سره غړی ورته هم قدرت یو داسې صلاحیت ورکړی دی چې اچا نه پټ نه دی نو غواړو چې شاهکار صاحب نه د هغوی کلام په ترنم کې واورو د خپلې مینې امتحان ته مې زړه نشو نیوې د خپلې مینې امتحان ته مې زړه نشو نیوې تا ته مې نشو کتې ځان ته مې زړه نشو نیوې د خپلې مینې امتحان ته مې زړه نشو نیوې د پرهرونو په ټکور کې با ماهر مخو د پرهرونو په ټکور کې با ماهر مخو
د چارخې ریخې ګریوان ته مې زړه نشو نیوې د چارخې ریخې ګریوان ته مې زړه نشو نیوې اوس سوچ کوه چې با په زړه باندې نارې څومره یم اوس سوچ کوه چې با په زړه باندې نارې څومره یم چې ستا والی او ستا پیزوان ته مې زړه نشو نیوې چې ستا والی او ستا پیزوان ته مې زړه نشو نیوې خپې ابلې خپې رخصت په نزړه بوسې شونډې او شپه خپې ابلې خپې رخصت په نزړه بوسې شونډې او شپه په داسې حال کې خپل جانان ته مې زړه نشو نیوې په داسې حال کې خپل جانان ته مې زړه نشو نیوې چې په بیدیا کې به ټپه شوه نو رایاد به شولې چې په بیدیا کې به ټپه شوه نو رایاد به شولې وی ارشدا یا قربان ته مې زړه نشو نیوې تا ته مې نشو کتې ځان ته مې زړه نشو نیوې د خپلې مینې امتحان ته مې زړه نشو نیوې ډېر لا شاهکار صاحب ډېر یقینا او پوهان وایي چې ښه ترنم د غزل جامه ده بیا کتونکو چې داسې ترنم وي د چا سره نو د هغوی غزل به خامخا ناوي وي استاد محترم حسین احمد صادق صاحب هم راغی پنډال کې شریک شو شاهکار صاحب ته بیا خواست کوم چې د هغوی په خدمت کې هم یو بل غزل په ترنم کې شریکي زړه م نه کېږي شاهکار صاحب چې نه پاسو څنګه چې ما ووایي چې د لالازار ټي وي او ما یو ځل شکریا بیا ما سره الفاظ نشته چې زه د دوی شکریا ادا کړم خو زما سره داسې یو شخصیت ناست دی چې اوسه پورې ډاډه لګي او موخ کیدی شي چې اوس رانه خبرې ونه شي خو به هر حال حسین احمد صادق صاحب الله دې ولا سره ستاسو ډېر ژوند او ډېر عمر سره د خوشحالو ورکي دوه شعرونه به بس صرف ووایم په ترنم چې موسم خمار خمار جانان جانان دی او تزه موسم خمار خمار جانان جانان دی او تزه تیار دا خوشی لار دا باران دی او تزه باران دی او تزه پلار در نسو کن کی تپوس زما د حال
تپوس زما د حال پلاس کې در سره زما ګریوان دی او تزې پلاس کې در سره زما ګریوان دی او تزې تیار د خوشې لاره ده باران دی او تزې باران دی او تزې پلار در نسوکون کی تپوس زما د حال تپوس زما د حال پلاس کې در سره زما ګریوان دی او تزې تیار د خوشې لاره ده باران دی او تزې باران دی او تزې دا څنګه خفه کېږې ته په ټول انسانیت په ټول انسانیت نیمګړی غیر لتانه یو انسان دی او تزې نیمګړی غیر لتانه یو انسان دی او تزې تیار د خوشې لاره ده باران دی او تزې باران دی او تزې موسم خمار خمار جانان جانان دی او تزې ستا یاد شتاوې ګرځو به شړشمو کې یو ځای شړشمو کې یو ځای سپرلی خلا پلار کې را روان دی او تزې سپرلی خلا پلار کې را روان دی او تزې تیار د خوشې لاره ده باران دی او تزې باران دی او تزې صادق صاحب ته دا څو شعرونه ډالې مننه جی ډیره مننه ګرانو کتونکو حدیث شریف دی چې کله روټۍ خوند شروع کی نو پکار ده چې بیا یې پرېږدو ملګرو دا پروګرام تر دې دمه چې ومکتو ډېر ښه مو کتو همدا مزه به له په دې نیمه کې پرېږدو چې دا مزه یې په مزه پاتې شي قدرمنو کتونکو سره د خپلو مشرانو اجازه راکړئ چېرته چې ښاد او باد اوسئ په پاک الله م سپارمه د الله په امان